خو زه دا وایم ګوره د ما سره څو پیرې باسونه کړي زه د سره په څو ټکو باندې مخالف یم زه سره په دې مخالف یم ګورئ په نړۍ کې خلک نن سبا د اماراتو خلک راجنګ سو د یهودانو سره جوړه وکړه په نړۍ کې خلک د عیسایانو سره خپل روابط ساتي د بودایانو سره ساتي او خدای تعالی په قرآن کې موږ تاسو ته فرمایي لکم دینکم ولی دین پوه او په قرآن کې الله تعالی موږ تاسو د دین منی کړی یو چې د چا بت ته به کنځا نه کوي یو څوک بت ته سجده کوي ته به دا بت ته کنځا نه کوي واقعا یو څوک غوی ته عبادت کوي غوی ته به کنځا نه کوي ولی الله تعالی فرمایي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم هغه څوک چې د الله نه بغیر نور څوک رابلي یعنی عبادت ورته کوي نو تاسو به هغو ته ښکنځلې نه کوئ داسې نه چې ستاسو حق رب ته ستاسو واحد او صمد رب ته هغه په ناپوهۍ کې ښکنځلې ونه کړي تی سبب شوې ته ورته هغه شولې نو ګوریا منګه تاسې دا نړۍ نن سبا داسې ده لکه یوه کوټه ته د کوټې په یو کونج کې اوسې زه د کوټې په بل کونج کې اوسم دا ګوره موږ تاسې یو سکرین کې ناست یو بالکل مولوي صاحب دا اوس په کاناډا کې اوسېږي په امریکا کې منګه زه په آلمان کې اوسېږم او زما دا لیونی تربور هم په آلمان کې اوسېږي تاسې به نه پوهېږم چې په کوم هېوادو کې اوسېږئ که نه نو ګورئ دومره سره نږدې یو ګران افغانستان زمونږ تاسو ټولو خاوره ده په دې خاوره کې هزاره ازبک پښتون تاجک د ژوند کولو مساوي حقوق لري په دې خاوره کې شیعه او سني د ژوند کولو مساوي حقوق لري په دې خاوره کې موږ تاسې سکان اهل هنود لرو دا زمونږ او تاسو سره بالکل مساوي حق او حقوق لري بالکل محکمې ته او حقوقي دعوا لري نو دلته به وروره قاضي دا فکر نه کوي چې ته مسلمان یې د تا په نوم کې وروره ادریس ته راځي او د هندو په نوم کې وروره راجکمار راځي نه هغه به ګوري چې حق ثابت کړي او حق د چا ده نو زه د دغه افغان صاحب نه د دې ستانګزي صاحب نه زه دا هیله کوم زه د لایف ته زه نه راتلم خو د دا خبرې چې ما ولیده یو پیر وروره زی روافظو ته بیا زی شیعګانو ته بیا زی محقق ته بیا وایي چې د ښځو سینې غوڅولې بیا وایي دا یې کوه بیا وایي هغه کوه بیا بیرته راځي په سوله باندې ګوره یو موضوع انتخاب کوي دلته تاسو ته خلک ناست دي په لسهاو سلهاو خلک ستاسې مجلس اوري خلک وروره قضاوت کوي په یو موضوع باندې لاړ شي هغه موضوع نه مه وځئ زه د ښاغلي د قدر وړ دغه پښتون ورور چې زمونږ تاسې شملهدار ورور د رئیس صاحب نه دا هیله کوم چې دا مجلس کنټرولوئ څوک مه پرېږدئ زه ستاسې د لایف نه په دې سړي باندې غږ کوم چې ګوره دا د روافظو کلمه پرېږدئ دا د روافظو ولې اوس دا ځمکه ده دا خاوره ده په دې خاوره کې موږ ټول د ژوند کولو حقوق لرو په دې خاوره کې 15% 15 یا 14% موږ شیعګان لرو که ته روافظ پیدا په دې معنا چې ته 14% نفوس ته په افغانستان کې د ژوند کولو حق نه ورکوي 14% نفوس ته روافظ وایي 14% نفوس ته وروره مشرکین وایي ته د اصولات نه راهڅوي وروره زه د ستانګزي صاحب نه یوه لنډه پوښتنه کوم چې د داعشي خوارجو د داعش خنازیرو باره کې ته څه فکر لري دا حق ده که په باطله د جناب ستانګزي صاحب ګوره خالي صاحب اسلام محمدي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله زه داعش د چیش نه جوړ سوله داعش چا جوړ کړله داعش د تاسې ما نه هم ښه بهتر پوهېږئ چې دغه د څلور کاله چې داعش په حقه ده که په باطله ده دا ووایم خو ودرېږه خو دغه زه هماغه کلمې ته رسېږم ګوره داعش په عراق کې جوړه په سوریه کې جوړه سوله په عراق او سوریه کې جوړه سوله نو د چیش نه د هغه وخت نه چې امریکایانو رالی عراق ونیول پس د هغې نه تر مالکي حکومت پورې چې 11,000 بچیان په دغه عراق کې چې نوم ابوبکر و عمر و عثمان و حفصه و عایشه و طلحه و زبیر و د 18 کال نه تر 11 کال دغه هلکانو په شهادت ورسېدل د دوی کورنۍ اور واچول بلا مې تور ورپسې چې د ما په کور کې اور بلیږي د تا د کور د اور مړ کولو حق په ما نه جوړیږي الحق د داعش تا ویل ته ماته عراق خوشې کا کوم عراقی په افغانستان ننګ و غیرت کړی چې زه اوس په عراقي باندې ته اوس دا وایه په لنډو ټکو چې داعش په حقه ده که په باطله ده
ولا قاری صاحب عیسی محمدي چې د اسلامي ابوبکر العمري القریشي الحسني رحمت الله علیهم چې په شهادت د امریکایانو په سپی باندې په شهادت رسیدلې دي دغه مجاهدین ماته داسې دي لکه غازیان دا د ټول بیرغ په لاس لپاره په ضد باندې زه هغه دوی ته غازیان وایم دا هغه خلک چې د روسیې او د کمونستانو د روافض د ایران د مشکو لاندې ځانونه قرباني کړي دي زه هغه دوی ته مجاهدین وایم د مجاهدین د شام ته هیڅ کله نه وایم چې هغه دوی روافض ده هغه دوی نن د اسلام سپرسالاران دي په توره بیرغ سره زه د دوی توره بیرغ ته سلام واچوم بس خیر اوسې ملګرو ټوله واورېده بس سړی داعشي ده نو چېشته ورسره بحث کوئ بالکل زه د داعش په بوجه سرتخت ابوبکر العمري القریشي یم ذات الله ته سلام قاری صاحب په دې پرزور یو د ګوتې وواله دا بیچاره لږ در عصبي تکلیف لري دا اعصابو کمزوري ده تا داسې پرده باندې ګوته ورته وواله چې هغه سړی په مفتو کې وروره داعش ته ورګډ کړ نه قسم په خدای دی داعش ته وروره ځکه خو زما پوښتنه وکړه وی دا راوله